دا ګوره یو قسم چینجی دی وړوکی، هغه ته ویل کېږي مایټس. په نظر باندې نه راځي، مایکروسکوپیک دی، انتهایي ډېر زیات په عامو سترګو باندې دا موږ په نظر نشو لیدلی. دا ورم، دا مایټس دا په کوم ځای کې؟ دا زیاتره په ګنده کارپېټ کې، دا په ګنده قالین باندې، په هوټلو کې چېرته په پردو کې، په فومونو کې، په بیډ کې، دغه شانته کې کوم زړې کرسۍ چې وي په هغه کې پکې، یا په ګاړو کې په سیټونو کې پکې، یا د فلاین کوچ په سیټونو کې، په کپړو کې، یا په ګنده کټونو وغیره په دې شیزونو کې دا چینجي موجود دي، انتهایي ډېر زیات وړوکي. کوم انسان چې دغه ځای ته راشي او په دغه ګنده کپړو خواته کښېني، د دغه ګنده قالین باندې کښېني، دغه کارپېټ باندې کښېني، دغه فوم باندې کښېني، یا په دغه سیټ باندې کښېني، په پلین کوچ کې یا په موټر کې چې په هغه کې دا وام دا چینجی موجود دی، دغلته چې دا کښېني د انسان، نو دا چینجی راشي د انسان د سکن ته، انسان په دې وجود باندې اټیک وکړي، د انسان د وجود سره یو ځای شي، میلاو شي، نو دا د انسان د سکن ته دننه ورشي. نو دا چې دی دا دومره ورکوټی دی چې دا د انسان د سکن ته دننه ورشي، نو دی په دې سکن کې، په دې چمړه کې، په دې پوستکي کې دننه خپل نسل بړاو کړي، انډې واچوي، مسلسل ګروت کوي، ډېرېږي سیوا کېږي. نو بیا داسې وشي چې دا د دې څرمن د دې پوستکي نه لاندې رواني خوځېږي، خپل موشن کوي، حرکت کوي. کله چې دا انډې واچوي دا سیوا شي، دا خپل نسل سیوا کړي، نو د دې سکن د لاندې دا بیا رواني حرکت کوي، چلیږي، منډې وهي یو طرف ته بل طرف ته، او بیا د هغه سره د انسان د وجود خارښ کېږي، دغه ته ویلی کېږي سکیبیز یا خارښ. نو خارښ اصل کې څه نه کېږي، دا مایټس نوم یو ورکوټی مایکروسکوپیک چینجی دی چې دا په دې ګنده شیزونو کې موجود وي، دا راشي د انسان د وجود ته دننه ور داخل شي، په دې سکن کې پوستکي کې دننه خپل نسل بړاو کړي، انډې واچوي، سیوا کېږي، بیا دا چې دا کله په دې سکن کې دننه حرکت کوي، لکه د موټرو په شانته کې رواني، د ګاړو په شانته کې چلیږي، نو دا وجود د انسان خارښ کېږي. او زیاتره په کوم وخت ډېر خارښ کېږي چې کله ماخوستن شي، انسان څملي، په ارام کې شي، د لمر حرارت دا هر څه ختم شي، انسان بالکل په رست کې قلاره باندې څملي، نو دې ته بیا په دغه وخت کې ښه موقع میلاو شي د حرکت لپاره، نو دا په دې وجود کې دننه بیا د څرمن د لاندې منډې وهي، نو انسان لګېدلی ځان خارښتی او ځان ګری، دې ته ویل کېږي سکیبیز، په پښتو کې ورته موږ وایو خارښ. اوس د دې خارښ علاج څه دی؟ نو د دې خارښ علاج زه به یو خبره تاسو ته وکړم چې د دې خارښ د علاج نه پرهیز ډېر زیات ضروري دی، او پرهیز هم داسې عجیبه پرهیز دی چې که ما تاسو ته وویل نو تاسو کېدای شي هغه پورې وخاندئ چې دا څنګه خبره دې وکړله. که ته هر څومره لوشن استعمال کړې، ته هر څومره صابونونه استعمال کړې، خو چې پرهیز دې نه کړی که نه، نو دا نه ښه کېږي. دا ډېر عجیبه بیماري ده، دا په کورونو کې 5 میاشتې، 6 میاشتې، 8 میاشتې، کلونه وشي او د کور نه بهر ته د خارښ نه وځي. نو اصل کې د دې پرهیز دی هغه ډېر ګران دی. ګوره په چا باندې چې خارښ لګېدلی، اول خو دا دی چې دی به روزانه په صابون باندې لاندې، د دې دپاره لوشنز دي هغه به استعمالوي، هغه لوشن د لامبلو نه وروسته په وجود باندې لګول دي د مرۍ نه ښکته، د دې سره د الرجي ټبلیټس دي هغه به ورسره استعمالوي، د خارښ لپاره خپل میډیسن دي هغه به استعمالوي، خو تاسو ته مې وویل بنیادي شی چې دی که نه هغه پرهیز دی. هغه پرهیز څنګه کېدلی شي؟ پرهیز داسې دی چې دا انسان به روزانه په ګرمو اوبو باندې لاندې، د ده په خواوشا کې چې کم خلک په کور کې اوسېږي، د ده سره نږدې هغه ټول خلک به په ګرمو اوبو باندې روزانه لاندې، دی چې کوم لوشن لګوي هغه لوشن به په کور کې نور خلک استعمالوي، د چې کومې کپړې دي دا کپړې به روزانه په ګرمو په خود کېدلو اوبو باندې وینځي، بیا به دا لوړ ته دي، د ده چې څومره سامان دی، که بستره ده، که کمبل دی، که کپړې دي، هر څه دا به بهر نور ته پرتې تیز نور ته، چې دا کوم مایټس چې دي دا د دې نه ختم شي، دا ترې ورک شي، دا ترې راوځي رالرې شي، نو خپلې کپړې په ګرمو په خود کېدلو اوبو باندې وینځل، د ده چې کوم بستره ده هغه روزانه نور ته غوړول، دغه شانته کې لوشن لګول، روزانه په صابون باندې لامبل، د ده چې کومې کپړې دي هغه په الټا په استر طرف باندې استري کول. عام طور چې موږ کپړې استري کوو نو بهر طرف نه استري کوو، خو کوم انسان ته چې خارښ لګېدلی پکار دا دی چې دی خپلې کپړې دننه طرف نه استري کړي. او د دې سره ضروري خبره تاسو ته مې وویل چې د ده په خاندان کې څومره خلک دي هغوی ټول به دا شی کوي، که هغوی چېرته دا نه کوي نو تاسو ته مې وویل دا 6 میاشتې 8 میاشتې کال په کور کې دا خارښ وي او وځي نه د کور نه. وجه څه ده؟ یو انسان خو لوشن هم لګوي، یو انسان پرهیز هم کوي، دا ټول محنت کوي، خو بل خوا ته د هغه سره دی دا د دې انسان هغه ته لګي، نو دی خو خپل هغه کوي خو هلته بل ته لګېدلی، بیا چې هغه علاج کوي هغه پرهیز شروع کړي د هغه نه بل انسان ته لګېدلی. نو ضروري او اهم خبره دا ده چې د ده سره نږدې څومره خلک هم اوسېږي پکار دا ده چې هغه خلک ټول دا علاج هم کوي او دا پرهیز هم کوي د دې سره. نو په دې طریقه باندې به دا خارښ، دا مایټس، دا کوم چینجی چې دی دا به د دې نه ختمېږي.